اوښکو ته په انګلش کې څه وایي؟ اوښکو ته په انګلش کې وایي tears. 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 الوتلو ته په انګلش کې څه وایي؟ الوتلو ته په انګلش کې وایي fly. 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 انتظار کولو ته په انګلش کې څه وایي؟ انتظار کولو ته په انګلش کې وایي wait. 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 نږدې ته په انګلش کې څه وایي؟ نږدې ته په انګلش کې وایي near. 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 لرې ته په انګلش کې څه وایي؟ لرې ته په انګلش کې وایي far. 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 حاصلولو ته په انګلش کې څه وایي؟ حاصلولو ته په انګلش کې وایي achieve. achieve. د انګلش بنیادی الفاظ باور. باور ته په انګلش کې څه وایي؟ باور ته په انګلش کې وایي trust. 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 کم. کم ته په انګلش کې څه وایي؟ کم ته په انګلش کې وایي little. 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 زیات. زیات. زیات ته په انګلش کې څه وایي؟ زیات ته په انګلش کې وایي a lot. a lot. a lot. انتقام ته. انتقام ته په انګلش کې څه وایي؟ انتقام ته په انګلش کې وایي revenge. 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 ازادي. ازادي ته په انګلش کې څه وایي؟ ازادي ته په انګلش کې وایي freedom. 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 ویریدلو ته. ویریدلو ته په انګلش کې څه وایي؟ ویریدلو ته په انګلش کې وایي afraid. 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 انګلیسي اوس ډېر اسانه شوه. راځئ چې دا جملې زده کړو. مخکې ګوره. look ahead. look ahead. هیڅ خبره نه ده. never mind. never mind. په آرام سره لاړ شه. go slowly. go slowly. دلته راشه. come here. come here. چوپ شه. keep quiet. keep quiet. ولې نه؟ why not. why not. ډېر زیات. too much. too much. د انګلش بنیادی او اساسی جملې. که رښتیا ووایم زه مطمئن نه یم. To be honest, I'm not sure. To be honest, I am not sure. که رښتیا ووایم زه نه پوهیږم. To be honest, I do not know. To be honest, I do not know. که رښتیا ووایم دروغ نشم ویلی. To be honest, I can't lie. To be honest, I can't lie. سیده لاړ شه. Go straight. Go straight. بس درالم. Just coming. just coming. مننه. د مکمل انګلیسي درسونو لپاره زمونږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ چې د هغې نوم دی ټیچر حکمت انګلش. مننه او احترامات.